السلام علیکم ملګرو، تاسو چا باندې پیسې وي او تاسو له خپل حق نه درکوي، نو تاسو ته هغه په زور باندې اخیستی شي، دا څنګه دی؟ او که خپل حق ته څه طریقه باندې پټولی شي، دا څنګه ده؟ دې باره کې مولانا صاحب دا ویډیو کړې ده او بیان وګورئ او مخکې ملګرو چې لازمي شیر کوي. مولانا صاحب د کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله مو لیکئ. راځئ تاسو دا ویډیو ګورئ. نه درکې نو ته تینا د خپل حق په غلا باندې په پټه یا په دوکې سره حاصلولی شي او که نشي حاصلولی، یا د قرض پیسې ورکړي یا د سیز ورکړي یا د ورسره مزدوري او دیاړي کړې ده او په کمو پیسو چې د ورسره جبه کړي او تا سره جبه کړې ده د هغې نه کمې درکوي یا هغه نه درکوي، نو دا تینا ته په بل څه کې دا حق وصولولی شي او که نشي وصولولی. یو دا ډیره ضروري مسله ده جي. دویمه دا مسله ده چې په معاشره کې یو کس د غلا یو سیز خرڅوي، تا ته ښه یقین راغی چې دا سیز د غلا دی، نو آیا دا سیز په اغیستو سره ستا خپلیږي او که نه د دې نه ته فایده اغیستی شي او که نشي اغیستی؟ دا ډیره اهم او ضروري مسله ده جي. ګوره جي، اول مسله دا ده چې په یو کس تا حق پورې دی او د بار بار وینا مطابق تاله نه درکوي، سره د طاقت او د قدرت لرلو ظلم کوي، زیاتی کوي، دوکه او دروغ وي، ټال مټول کوي، یا د ورسره دیړي مزدوري کړي د خپل حق دله نه درکوي، نو شریعت او علما دا اجازت ورکوي چې ته تینا د خپل حق په پټه باندې یا په دوکه باندې د خپل حق د وصولولو دپاره تا هغه سره دوکه وکړي، هغه خپل سیز تینا صرف څه کې حاصل کړي، د هغې نه سیوا 1 روپۍ که د هغه نه ته واخلې، نو ګورې دا به ستا دپاره حلال نه وي او دا به ګناه کبیره وي. یا تینا داسې سیز واخلې چې هغه سیز د هغه په ملکیت کې دی، داسې نه چې د هغه اسم پکې شته او د نورو خلکو هم پکې شته، نو نور خلک به نه بانډه کې، خالص د هغه په ملکیت کې یو سیز دی یا پیسې دي او هغه ته تا ترلاسه کړه، ټیک شوله، او د هغې نه سیوا 1 روپۍ دا به تې نه اخلې، دا ستا دپاره حلال نه دي، باقي خپل حق ته ته څه کولی شي؟ بلکل ترلاسه کولی شي، دا جایز دي، په دې کې شرعاً څه ګناه دا نشته. دا یوه مسله شوه. دویمه مسله دا ده چې یو سیز یو کس خرڅوي، تا ته چا وویلې چې دا سیز د غلا دی، یا چا درته ونه ویلې خو دې کس په خپله ویل چې دا سیز د غلا دی، زه په دې ریټ خرڅوم، یا دم ونه ویلې خو تا ته د سړي د اندازې نه پته ولګي، لکه نن سبا پوډریان یو قیمتي سیز راپټ کړي او د خپلې نشې دپاره په معمولي قیمت خرڅوي او تا ته د سړي د اندازې نه پته ولګېده او غالب ګمان دی دا راغی چې دا سیز د څه دی؟ د غلا دی. نو دا سیز که ته په پیسو واخلې، دا ستا نه خپلیږي، دا د مالک د اجازت نه بغیر خرڅېږي، نه تر دې نه فایده اخیستی شي، نه دا سیز ستا دپاره اخیستل حلال او روا دي. ځکه دې سره 2 نقصان راله. یو خو نقصان دا راځي چې د کوم غل دا سیز راوړی دله تا داد ورکه، دا د سبا د غلا ته ښه تکړه که سبا به ستا نه پټ کړي او په بل مسلمان به خرڅوي، نو یو خو تا دله سپورټ ورکو، په کار ده چې دا ته اورټې ویدګې او چې څومره دې وس کېږي چې تر د خلاف کاروایي وکړي، صحیح شوله که نه؟ نو دی به د ده دپاره به سبق جوړ شي. او بله دا ده چې دا د مالک د اجازت نه بغیر په پټه دا سیز خرڅېږي او تا ته پته ده، نو که تا واخیستو نو ستا دپاره دا په پیسو خپلیږي نه، جایز کېږي نه، او نه تر دې نه فایده اخیستی شي او نه په خپل استعمال کې راوستلی شي. لحاظه داسې سیز نه به ځان وساتې. او یو سیز تا ته پته نه د سړي نه اندازه لګي، نه درته چا ویلی دي، بلکل معلومات تا ته نشته، او هغه سیز د غلا دی، د پټې دی، صحیح شوله که نه؟ د چا نه په زور اخیستی شوی دی، نو که هغه سیز تا واخیست او تا ته پته نشته دی، نو بیا شرعاً ستا دپاره هغه جایز دی.